د ټیک ټاک اکاونټ نه به وارننګ څنګه ختمو. زما دی اکاونټ تاسو ګورئ په دې باندې راغلو وارننګ. دا وارننګ به اوس څنګه ختمو؟ نو په دې ویډیو کې تاسو ته دا نه وایم چې دلته به کلیک وکړئ داسې به کوئ هغسې کوئ، بلکې پریکټیکلی به دا وارننګ زه ختموم د خپل اکاونټ نه او هغه ټوله طریقه به تاسو شریک کوم. نو ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ. لومړی دا وګورئ ما خو ځان سره ټیک ټاک خلاص کو، زه دلته سکرین ریکارډینګ آن کوم، تاسو دلته کې اوس ټول طریقه ښکاري زه چې سم تاسو ته تاسو دلته کې ښکاري. اوس ما سره دیږي کې ګورئ تاسو دلته کې اوس دا ښکاري. اول به موږ ټیک ټاک ځان سره داسې ساده خلاص کو، بیا به موږ دلته کو د پروفایل په دې اپشن به کلیک وکړو، دی پروفایل ته به موږ راشو. اوس زما دی اکاونټ تاسو ګورئ دلته کې دا دی په دې باندې به وارننګ تاسو ته په نظر راځي، دا به تاسو مخکې زه ختموم تاسو ته به ښایم ده. اوس دلته کې ګورئ اکاونټ نه چې کله وارننګ راشي موږ دلته وګورو موږ ټیک ټاک ویډیو چې ته کړې ختمه کړې رالی، لکه دا وګوره کمیونټي ګایډلاین وایلیشن، دا ویډیو زما ټیک ټاک ختمه کړه. په څه کې ختمه کړه؟ ریموو فار ابیوسیو بیهیویر. اوس په دې سی ډیټیل باندې کلیک وکم یا په دغلته په دې پروفایل کې به د وارننګ کلیک وکم، ما سره به دا ځای راشي لکه د کم ځای ته چې زه راغلم. دلته بس لږ صبر کوم ګورئ چې ما ته څه ښیي. دوس ما ته ښیي که په دې وارننګ پر سره بټن کلیک وکړم موږ سره دا ځای راشي. ما ته ښیي چې ویډیو دلته وګورئ اوس ویډیو ریموو دس ویډیو وایلیټس اور کمیونټي ګایډلاین، مطلب چې زموږ د ټیک ټاک داسې کمیونټي زموږ کوم رولس دي د هغې خلاف ورزي وکړه ویډیو موږ ختمه کړه. زه به اوس څه کوم ویډیو ډیټیل دا زما ویډیو چې کوم یې ختمه کړه دا وګورئ. په دې ویډیو کې ما یو اپلیکیشن ښودلی و، ما ته پته ده چې ما په دې ویډیو کې څه ویلو. اوس به زه دلته کې وګورم چې وایلیشن ریزن وجه څه وه، دا ویډیو ولې ټیک ټاک اوچته کړه دا موږ دلته کې ښایي. بیا ما ته ښه چې ابیوسیو بیهیویر، دلته کې ټیک ټاک والا موږ ته دروغ پیغام راکړی. ټیک ټاک والا دا وایي چې موږ دا بالکل نشو برداشت کولی چې زموږ کم ممبرس وي څوک راشي هغه داسې خبرې کوي چې هغې سره زموږ ممبر شرمنده کیږي یا زموږ کم ممبر چې دی د ټیک ټاک څونه خلک دی هغو ته مطلب سپکې سپورې وایي، کنځلې کوي یا داسې خبرې کوي هغو ته تکلیف رسوي ذهني طور، یا څوک بلیک میل کوي یا داسې هراسه کوي داسې نورې خبرې چې کوي که نه څونه داسې خبرې کوي نو هغه کس ویډیو چې کوم وي هغه موږ اوچته و. دا خبرې موږ بالکل نشو برداشت کولی چې زموږ د ټیک ټاک خلکو ته څوک داسې قسم له خبرې کوي، بد سلوکي کوي، داسې کوي. اوس به زه څه کوم؟ ما ته پته ده چې ما په دې ویډیو کې نه چاته داسې ویلي چاره مطلب نه مې سپکې سپورې چاته ویلي، نه مې چا سره داسې تکلیف رسولی، بالکل د ټیک ټاک کمیونټي ګایډلاین ما فالو کړل دي. دلته کې دا ویډیو بر ناقریمو شوې ده. اوس ګورئ زه به څه کوم، اکثر ټیک ټاک د الګوریتم په خپله ویډیو چې کوي او اکثر موږ پښتانه داسې کوو چې یاره موږ بس دا خبره سوچ نه کوو چې یاره وتیزو منتشه وتیزلو منتشه. که څوک معمولي لا غونتې مخکې لاړ شي نو موږ چېرې دې کس خپې موږ ووهلی او دا هم ښکته راوست ډېر کمزوری سوچ دی. دغې سیټ ته نور نه ځم، دلته خپل ټاپک سیټ ته واپس راشم سب اوس کوو. بیا به راشم دلته کې تاسو ته وګورئ فیډبیک، دلته کې وګورئ دې کې د فیډبیک ته وګورئ یو اپشن دی ډو یو اګري وذ دی ډیسیژن ټو ریموو یور ویډیو. تاسو بلته کې اګري نه کلیک کوئ، تاسو به راشئ ډس اګري. ته پته چاره زما څه غلطي نشته ویډیو اوچته شوې ده، په ډس اګري به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته کې بیا ښه چاره وایلیشن ریزن دلته کې وګورئ دا به تاسو له ډېرې خبرې درکړي. ته به راشئ دلته کې چې تا ته پته چې ما څه وایلیشن نه دی کړی، زما دا ویډیو چې کومه ده دا ډېر ټیک ټاک والا اوچته کړه نو کلیک به په څه وکړئ مای ویډیو ډیډ ناټ وایلیټ دی کمیونټي ګایډلاین، دا په دې باندې زه کلیک وکړم، داسې کلیک به وکړم سبمیټ به وکړم. بیا به څه وکړم، بیا به بل اپشن ما سره راشي ګوره سبمیټ اپیل، دې کې هم دا اپشن شته دی او دلته کې هم شته دی. سبمیټ اپیل باندې به زه کلیک وکړم. په سبمیټ اپیل چې کلیک وکړم بیا به راشم یو ځل به بیا راسره بټن نه کلیک کړم بیا به اپیل وکړم سبمیټ مې کړم. اپیل سبمیټ شو اوس ما ته ښایي چېرې اپیل ریسیوډ، اپیل ریسیوډ شو اوس په ټیک ټاک ټیم کم ټیم چې ناسي هغه به زما دا ویډیو وګوري یا چې چا ریپورټ کړله یا ټیک ټاک والا په خپله اوچته کړله په غلطۍ کې هغه به دا ویډیو ګوري چې واقعي زما ویډیو سیټ ته نو ما زما ویډیو واپس راکړي هغه به تاسو مخکې وښیم نو ما ته پته چې زما ویډیو بالکل سیټ ته. اوس په ریویو دې ته به انتظار کوو چې دا ویډیو وګوري بیا به تاسو ته مخکې نور ویډیو شریک کوم. دا ویډیو به زه په دې ژبه نه سټاپ کړم. اوس دلته کې واپس راغلم ټیک ټاک ته. اوس ګورم چې اکاونټ مې وارننګ ختم شوی که نه، تقریبا یوه ګنټه به کېږي. ما په منځ کې بله ویډیو جوړه کړه د پکول مې پکې ولګو بیرته زه ټیک ټاک ته راغلم. اوس څه کوم دلته کې د پروفایل باندې کلیک کوم، پروفایل ته راغلم اکاونټ ته وګورئ بیرته سیټ شوی هغه وارننګ چې کوم ستاسو د مخکې ما ختم کړو لاړ. اوس ګورم چې ټیک ټاک والا ما ته په اپیل کې واپس څه وویل ده، ما ته خو هغو طرف پیغام به راغلی که نه. ګورئ انبوکس ته به راشم، سیسټم نوټیفیکیشن ته به راشم، یور ویډیو اپیل ریزلټ. موږ ټیک ټاک ته اپیل کړو که نه، زموږ د ویډیو دې وکتلی شي موږ څه وایلیشن نه دی کړی، خلاف ورزي نه ده کړ، په موږ یا څه ریپورټونه ویلی شو یا ټیک ټاک والا په غلطۍ کې دا ویډیو تاسو اوچته کړله. نو څه وایي ټیک ټاک والا
ګورئ اوس په کلیک وکړم ټیک ټاک والا واپس په خپل پیغامات شریک کړل چې هغه وسوي واپس دلته به ما کلیک وکړم کنټینټ ریسټور دا ټیک ټاک د سره پیغام راغلی تھینک یو فار سبمیټینګ یور اپیل وی هیو ریویوډ اینڈ ریسټور یور کنټینټ ټیک ټاک والا دا وچاره موږ تاسو ویډیو چې کوم موږ مننه کوو تم ته اپیل سبمیټ کو او بیا موږ ویډیو چې کوم هغه موږ وکتل په خپل د یو کس ناس هغه وکتل او واپس د پیغامات شریک کو او ستا ویډیو موږ ته واپس درکړه اوس ګورئ دا ویډیو ټیک ټاک والا چې تکړه وکنه پروفایل ته راشم تاسو ته به څه خایم ګورئ پروفایل ته رالم دا ویډیو ګورئ دا ویډیو چې کوم دا وجه ته شوی و واپس اکاونټ ته راغله وارننګ چې کوم هغه هم ختم شو نو دغه پیغام دا ویډیو تاسو می شریک کړه ټول طریقې می ته خو دا نو زما د اپریشیټ کول لپاره ما سره سپورټ کول لپاره دا ویډیو ما سره لایک کوئ او د خپل ملګرو سره مخکې شریک کوئ چې زما ته حوصله ملوي تاسو ته ځکه د نور ویډیوګانې راوړم او تاسو مرګري هم د داسې نور ویډیوګان نه پیدا ترلاسه کوي نو ان شاء الله ملاقات به کیږي په بل ویډیو کې الله مو ورته خوشاله او بدل را د لوی الله فمان